امارتا تا پګړې د دې هیوادې ته سمبول یې د یووالي تر سید اتحاد د مومن ولس ټاټوبې د پتا باندې آباد. پیغمبر اسلامی تو فرمایل والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري الله می دا قسم می اعتراف کچیرته دوی دغه شمس دما په خلاص کې کېږي مرسترګه او قمر دما په کین لاس کې کېږي سپوږمۍ یعنی دومره امتیازات دوی ما تراکی او دومره هر څه دوی وکوي چې شمس دما په خلاص کې کېږي قمر دما په کین لاس کې کېږي على ان اترك هذا الامر په بدل دې کې چې زه دا دعوت پرېږدم دا دعوت پرېږدم ما فعلت حتى يظهره الله او اهلك دونه دا کار زه نه کوم تر هغې پورې چې دا دعوت غالب نشي او اهلك دونه یا زه مړ نشم یا زه مړ نشم او یا تر څو پورې چې زه مړ نه وم او یا مې دا دعوت غالب کړی نه وي دی کار پرې ښودونکی زه نه یم. دا د موږ تاسو لپاره د فکري جګړې په مقابل کې د دعوت یو ښه مثال ده. د فکري جګړې په مقابل کې جګړه کېږي، د هغې سره سوله نه کېږي. زنده باد امارت زنده باد زنده باد امارت زنده باد تا ژوندي کړل تاریخونه د اصحابو یادګار. لومړی شبهه دوی دا غورځوي چې جهاد په کافر ملک کې فرض ده. کوم ځای کې چې اذان کېږي هلته جهاد نشته. پیغمبر علیه السلام چې کله د دې علماء سوچ دي دوی دا حدیث دی چې پیغمبر علیه السلام چې کله په یو کلي چاپه واچوله محاصره به یې کړو نو تر سهار به انتظار کولو. دا حدیث د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کلما اغار علی قريه کله به کلی باندې اغاره راوړه چاپه به یې راوړه نو هغه کله به محاصره کړو تر سهار به انتظار کولو چې کله په کلي کې سهار اذان وشو بیا به هغوی برید نه کولو هغوی به برید نو دوی دا سوال کوي چې دلته خو ټول خلک مسلمانان دي خلک کلمه وایي اذان کېږي لمونځونو ته خلک جومات ته ځي عبادتونه کوي روژه نیسي زکات ورکوي دا خو ټول خلک مسلمان ده تاسو خو په مسلمانو کلو کې د مسلمان په کلي کور کې تاسو جهاد کوئ. زنده باد امارت زنده باد زنده باد امارت زنده باد مجموعه د ځوانانو د اتلو فدایانو. دولته د احادیث علما فرمایي سیرت علما چې دا عمل په خپل ذات کې څه جایز وو. د کفارو ته د مکې مکرم د مدینې منورې د خجیرو نیمه حساب ورکول دې په خاطر چې دوی د موږ نه واپس شي دا جایز وو. که جایز نه و پیغمبر اسلام به تړون کړی وای سره نه جایز وو خو چون کې صحابه کرامو په عزیمت عمل وکړو دا عمل نه کړو غوړه نو پیغمبر اسلام کاغذ سری کړو. نو د کفارو سره تړون کول په دې خاطر چې جنگ بند شي موږ سره جنگ ما کوي موږ تاسو سره نه کوو موږ په تاسو کور نه نو تاسو به موږ کار دا جایز دي. ته پګړې د دې هیوادې ته سمبول یې د یووالي تر سید اتحاد د مومن ولس ټاټوبې د پتا باندې آباد. حدیث پیغمبر علیه السلام فرمایي ادرأوا الحدود ما استطعتم تاسو حدود تر هغې پورې درعه کوئ څو پورې مو طاقت وي. دلته ځینې خلک دي دا فکر داعشي فکر ده هغوی به هڅه دا کوله چې یو څوک پیدا کړي چې حد پې قایم کړي او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې حدود دفع کوئ څو پورې مو طاقت وي. کوشش کوئ چې په یو چا حد قایم نشي یو لار ورته ګورئ چې باچې کوي. قاضي ته هم حکم دا ده چې د حد په نفاذ کې د دقت وکوي او که ادنا شبهه هم پیدا شوه حد نه قایم وي. موږ تاسو د فقه اصل ده
چې قاضي که چېرته خطا شو په نفاذ د حد کې دا اشنع د دې نه چې دی خطا شي په عفو کې. الخطأ في العفو اهون من الخطأ في الحد. خطا په عفو کې یو سړی باندې حد لازم ده تا معاف کړو، خطا شوی دا دومره غټه خبره نه ده که چېرته یو سړي باندې حد نه ده لازم تا حد پرې قایم کړو. په هغه طرف کې که خطا شوی دې شي سره به احتیاط کوئ چې په حد نفاذ کې خطا نه شي. نو د زنا په حد کې ګواهان لازم دي، ګواهان به راولي، ګواهان به بیا ګواهي ورکوي، په دوی په ګواهۍ کې به بیا اختلاف نه رامنځته کېږي. که اختلاف رامنځته شو ګواهي رد ده، په هغوی به حد قذف قایمېږي. امارت زنده باد، زنده باد امارت زنده باد، امارت امارت ته پګړۍ د دې هیواد ته سمبول یې د یووالي ته رسید. امام دارمی رحمه الله د احادیث لوی عالم ده، سنن دارمی په نوم یو حدیث مشهور کتاب لري. هغې دغه حدیث ته باب منعقد کړی ده، باب المعترف یرجع عن اعترافه. باب د بیان د معترف کې چې دی د خپل اعتراف نه رجوع وکړي، واپس شي د خپل اعتراف نه. د دې دپاره باب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولته حدیث وروړلی ده. پیغمبر علیه السلام یې ته وفرمیل چې هغه صحابه کرام ته ووایي چې ولې مو پرېښونه، ده چې کله منډه کړه ولې مو پرېښونه، ځکه د ده دا منډه وهل د حد نه دا دلیل دی رجوع د خپل اعتراف نه. کله چې د حد په منځ کې یو سړی رجوع وکړي چې ما زنا نه ده کړې، زه خطا شوی وم، ته به نه وایې چې نه نه دا یووارې اعتراف کړی ده، اوس د پرېښول نشته، نه بس نور بیا حد نه په قایموي، ختم شو. کله چې معترف په خپل اعتراف نه انکار وکړو چې نه ما زنا نه ده کړې، بس نور بیا حد نشته، چې کوم دې ویل کړی ده هغه بس نور بیا حد نه ویل کړی. باب المعترف یرجع عن اعترافه غیلن دا حدیث امام دارمی رحمت الله علیه راوړی. نو که چېرته یو چا په ځان اعتراف کړ، دا مې په دې خاطر ته وایم چې په دا حدودو کې دومره اسلام تحقیق کې دومره تدقیق کوي، دومره دقت به کوي، که چېرته دی د خپل اعتراف نه واپس شو هم ته به دته حد نه ویل کوي. د اتحاد د مومن ولس ټاټوبۍ دی پتا باندې آباد، زنده باد امارت زنده باد، زنده باد امارت زنده باد. سعید ابن منصور په خپل سند سره د حضرت عمر رضی الله عنه نقل کوي چې حضرت عمر رضی الله عنه ټولو خپلو عاملونو ته خط ورولېږلو، دغه څومره عاملون وو په ولایاتو کې ټول ته خط ورولېږلو، الله یجلدن امیر جیش ولا سریة رجلا من المسلمین حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تحمله حمیة الشیطان فیلحق بالکفار. عمر رضی الله عنه ټول عاملونو ته خط ورولېږلو چې هیڅوک به هم چاته حد نه ورکوئ تر څو پورې چې تاسو واپس شوي. نو دیو جن علماء کرام یې چې په حالت د جنگ کې هم چاته حدود نشي ورکولی، حدود به نه نافظوي په حالت د جنگ کې. او موږ تاسو د امارت په ساحاتو کې دوی دا خلک په موږ دا اعتراض کوي که نه چې تاسو چې په کومه ساحه کې واک لوسته کې په هغې کې تاسو حدود نه قایموئ. موږ وایو چې ظالمانو تاسو د حدودو بخش یورې مطالعه کوئ، حدود تاسو یورې وپېژنئ، د فقه کې د حدود مطالعه کوي چې په حدودو کې فقهاو د امت عالمانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام څومره دقت کړی ده. په حالت د جنگ کې حدود نه نافذېږي، په حالت د جنگ کې باید حدود معطل شي. دې لپاره که په یوه سړي نه موږ حد قایموو خو دا سړی تختې سبا ته حکومت ته ورسي، دا سړی سبا ته ستا په ساحه کې جاسوس جوړېږي به که نه؟ ته په خپله ساحه کې په یو سړي حد قایم کړي، دا سړی به سبا ته جاسوس وي، انګریزانو ته به ستا جاسوسي کوي. ترسید اتحاد د مومن ولس ټاټوبۍ دی پتا باندې آباد، زنده باد امارت زنده باد، زنده باد امارت. اوله خبره دا چې قرآن کې الله تعالی فرمایي چې ولیشهد عذابهما طائفة، او دویم الله تعالی چې من المؤمنین، حتی به
یوه ډله یرحمک الله حتی به یوه ډله حاضرېږي یوه ډله دا نه چې ته په مخ ټولې دنیا ته د حد نفاظ ویډیو خپروې طائفه سرحد د طایفې راغلی دی دویمه خبره ده چې من المؤمنین دا طایفه به د مؤمنانو نه وي کافر به حد ته نه حاضرېږي ځکه کافر د اسلام نه خبر نه هغه که حد ویني هغه د اسلام نه نفرت په زړه کې پیدا کېږي دا خو د وحشت دین ده هغه د اسلام نه خبر نه نو ته چې ویډیو کوې بیا ویډیو په میډیا کې خپروې هغه کافر ویني نو خو د اسلام نه نفرت پیدا کېږي که نه دې وجې نه ولیشهد عذابهم طائفه او بل من المؤمنین طائفه به وي او بل به د مؤمنانو نه وي د مومن ولستا ټوبې دی پتا باندې آباد زنده باد امارت زنده باد زنده باد ګوره یو د تکفیر عام حکم ده یو د تکفیر نازلول دی په یو مشخص باندې مونږ یایو که نه چې فرضونه انکار څه ده کفر ده د فرض لمانځنه انکار کفر ده اوس که مونږ یایو چې پلانی سړی ځکه کافر ده چې د فرض لمانځنه منکر شوه ده دلته هم دومره کفایت نه کوي چې د فرضونه انکار کفر ده نه کله چې موږ دا حکم نازلوو په یو معین باندې په یو مشخص کس نه موږ دا حکم نازلوو چې دا پلانی کافر ده ولې کافر ده ځکه د فرض المنزله منکر شوی ده تسمبول یې د یووالي تر سید اتحاد د مومن ولس ټاټوبې دی پتا باندې آباد زنده باد امارت زنده باد زنده باد